د هلمند ولایت د فري ګمرکات ریاست مربوط نمایندګي د بارانچي ولسوالۍ رباط ساحه کې 1409 کیلوګرامه قاچاقي انساني درمل چې په قاچاقي ډول هیواد ته وارد کړي و نیول شوي دي. د هلمند ولایت د فري ګمرکات رئیس حاجي محمد قاسم حکمل وايي دا درمل چې د تیرو 3 میاشتو په جریان کې نیول شوي و د بارانچي ولسوالۍ د رباط ریګ ساحه کې د یو ګډ هیئت په حضور کې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د 24مه ګڼه فرمان د 24 ماده او د هلمند ولایت د بارانچي ولسوالۍ ابتدایه ملکي شرعي محکمې د حکم پر اساس وسوځول شوه. او دغه 1409 کیلوګرامه دوال چې له منځه تللې ده دا د یو هیئت په حضور کې له منځه تللې ده او دغه دوا د امیر المؤمنین شیخ صاحب مبارک د 24 ګڼه فرمان او د 24مې ماده پر اساس چې محکمې حکم کړی دی د یو هیئت په حضور کې له منځه تللې ده او هغه قاچاقونکي چې افغانستان ته ضریات راوړي د دې ضریاتو څخه لاس واخلي دا د دې دنیوي او اخروي تاوان دی. په دې سره دې اجتناب وکړي پرهیز دې وکړي نو د افغانستان ته هغه شی نه راوړي چې زموږ د دغه خوار ولس په ضرر وي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د فري ګمرکاتو ریاست لخوا په قاچاقي ډول هیواد ته وارد شوي بې کیفیت انساني او حیواني درمل او خوراکي توکي تر نیول کېدو وروسته سوځول شوي دي.